په دې دوران کې د زرګونو خلکو ګڼه جوړه شوې وه او داسې ټیل جوړ شوی چې خلکو یو بل د خپو لاندې کول. نو عیسی اول خپلو مریدانو ته خبرې شروع کړې چې د فریسیانو د خمبیرې نه ځان ساتئ. زما مطلب د هغې د منافقت نه دی. داسې یو پټ څیز نشته چې هغه به ښکاره نشي او نه داسې پټ راز شته چې هغه به ښکاره نشي. نو هر هغه څه چې تاسو په تیاره کې وایئ هغه به په رڼا ورځ واورېدلی شي او هغه څه چې تاسو په بندو کمرو کې یو بل ته په غوږ کې ویلي دي هغه به د چت نه په چغه واورولی شي. ای دوستانو زه تاسو ته دا ویم د هغه چا نه مه یریږئ څوک چې ستاسو بدن وجني خو د مرګ نه پس نور تاسو سره هیڅ نشي کولی. خو زه به تاسو خبردار کم چې د چا نه یره پکار ده. د هغه چا نه یریږئ څوک چې د وجلو نه پس دوزخ ته د اچولو طاقت هم لري. او زه تاسو ته ویم چې د هم هغه نه یره کوئ. ولی 15 چنچړې په 2 پیسو نه خرڅېږي څه او خدای پاک بیا په دوی کې یوه هم نه هیروي. خو ستاسو د سر ټول ویښته هم شمېرلي شوي دي نو بیا مه یریږئ. تاسو د بې شمېره چنچړو نه زیات قیمتي یئ. زه تاسو ته رښتیا ویم چې هر هغه څوک چې د خلکو په وړاندې زما اقرار وکړي نو ابن آدم به هم د خدای پاک د فرښتو په وړاندې د هغه اقرار وکړي. خو څوک چې د خلکو په وړاندې زما نه انکار کوي نو د خدای پاک د فرښتو په وړاندې به د هغه نه انکار وشي. هر هغه څوک چې د ابن آدم په خلاف څه خبره وکړي نو هغه به وبخلی شي. خو څوک چې د روح القدس په خلاف کفر ووایي نو هغه به معاف نه کړی شي. کله چې تاسو د عبادت خانو او د حاکمانو او د اختیار د خاوندانو په وړاندې د عدالت دپاره ودرولی شئ نو په دې وخت کې اندېښنه مه کوئ چې تاسو به د دې په وړاندې په خپله صفایۍ کې څه وایئ ځکه چې روح القدس به هغه ساعت تاسو ته وښیي چې څه ویل پکار دي. په ګڼه کې یو سړي عیسی ته وویل استاذه زما ورور ته ووایه چې زما سره د میراث تقسیم وکړي. هغه جواب ورکړ چې وروره زه چا ستاسو منصف او ثالث مقرر کړی یم. بیا هغه خلکو ته وفرمایل خبردار شئ د هر قسم ایرث نه ځان ساتئ ځکه چې د بني آدم ژوند په ډیر مال دولت پورې تړلی نه دی. او بیا ورته عیسی دا مثال پیش کړ چې یو مالدار سړی و چې په ځمکه کې ښه فصل وشو. هغه د ځان سره وویل ما ته څه کول پکار دي ما سره خو دومره ځای هم نشته چې دا غله پکې انبار کم. بیا هغه وویل چې زه به داسې وکم چې خپلې خمبې به ونړوم او لوی به یې جوړې کم او په هغې کې به خپله ټوله غله او نور مال دولت سنبال کم او بیا به خپل ځان ته وویم سړیه ډېر څیزونه دې جمع کړل چې د ډېرو کلونو پورې ستا دپاره کافي دي. اوس په آرام ژوند کوه خوره سکه او خوشحاله ګرځه. خو خدای پاک هغه ته وفرمایل ای کمکله هم په دې شپه به دې سا وخیږي او تا چې کوم مال دولت را جمع که دا به اوس د چا شي؟ دا د هغه چا مثال دی چا چې د خپل ځان دپاره مال دولت را جمع که خو دې د خدای پاک په نیز مالداره نه دی.